إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ډیرو درنو محترمو مسلمانانو خویندو ورونو، دغه مبارک آیت چې تلاوت شو دی کې الله عز وجل مسلمانان د اسلام یو ډیر ستر او اساسی رکن د فرضیت په اړه متوجه کوي چې هغه د حج فرضیت دی. موږ او تاسو پوهیږو چې اسلام 15 ارکان لري: کلمه طیبه، لمونځ، روژه، زکات او حج. دغه 15 د اسلام بناوې دي چې ځینې په دې کې روزمره تکراریږي لکه لمونځ، ځینې په دې کې په عمر کې یو وار کفایت کوي لکه ایمان چې انسان یو ځل کلمه طیبه ولولي ایمان راوړي دا کفایت کوي ایمان دی. ځینې په دې کې کال په کال تکراریږي لکه روژه او زکات توانمندو دپاره، او ځینې په دې کې هم داسې دي چې هغه په عمر کې یو وار تکراریږي چې هغه حج دی، فرضي حج. الله عز وجل فرمای ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. الله عز وجل پر مؤمنانو فرض کړی د آیت مفهوم دی د کعبه مشرفه حج او قصد کول. چا دپاره؟ لمن استطاع الیه سبیلا، هغه څوک چې کعبه مشرفه ته حرم ته د رسیدلو توانمندي ولري او حج وکولی شي. ځکه دلته الله عز وجل توانمندي او قدرت یادوي. قدرت دو شیان دي، یو بدنی قدرت بل مالی قدرت. بدنی توانمندی او مالی توانمندی. یو انسان صحت او سلامتی دومره ده چې د حج ټول مناسک په ښه شان سره ترسره کولی شي، سفر کولی شي، کعبه مشرفه کې دغه سفر تحمل کولی شي، طواف کولی شي، سعی کولی شي، عرفات او دغه ټول مناسک په ښه شان ترسره کولی شي. ځکه معذور انسان مکلف نه دی. هغه انسان چې مثلا فلج دی یا داسې مریض دی چې په هغې سره نشي کولی، یا هغه زنانه چې محرم نه لري، یا هغه مسلمان چې حج پرې فرض دی مګر دی د یو مشکل په اساس رسیدګي نشي کولی، ویزه نشي حاصلولی، یا دولت ممانعت کوي، یا د زندان کې دی، یا بل مشکل دی. همدارنګه مالی استطاعت چې انسان دومره مال ولري چې په دغه مال سره دی حرم ته کعبه مشرفه ته رسیدلی شي، هلته خپل د خوراک او څښاک بندوبست کولی شي، د هوټل کرایه لري، د طیارې ټکټ لري، د ویزې پیسې لري، ټول هغه مصارف چې د اقامت په دوران کې سعودي کې ورته اړتیا ده دومره پیسې باید ولري. دې سره سره که چیرې دی متأهل د کورنۍ او زنانه او ماشومان لري، د زنانه او د ماشومانو د بیرته راتګ پورې د نفقې بندوبست هم د کړی وي، نو دغه انسان باندې حج فرض دی، دی باید لاړ شي. اوس موږ او تاسو نه اکثر هم دا پوښتنه کېږي چې حج په چا فرض دی؟ د حج د فرضیت دپاره د زکات نصاب درلودل شرط نه دی. حج په هغه چا فرض دی چې دی بدني قدرت سره سره مالی توانمندي ولري، فقط دومره مال چې دی په هغې ویزه اخیستلی شي، پاسپورت پرې جوړولی شي، د طیارې ټکټ اخیستلی شي، د هوټل کرایه پرې کولی شي، د خپل خوراک مصارف ترسره کولی شي، د بیرته راتګ مصارف ورسره شته، او د ده په غیاب کې د کورنۍ مصارف هم لري. دغه به هر انسان خپل سنجش کوي. د حج پوښتنه به کوو چې نن سبا د حج مصرف څومره دی؟ مثلا $12,000 تګ او راتګ او هوټل ټول هر شی پکې شامل دی، خوراک پکې شامل دی. 20 ورځې، یو میاشت، 25 ورځې چې زه هلته تېروم، زما د کورنۍ مصارف څومره کېږي؟ د کور کرا څومره ده؟ د برق بل څومره دی؟ د اوبو برق څومره دی؟ د ګاز څومره دی؟ د ماشومانو خوراک څومره دی؟ $15,000 مثلا دا کېږي.
دا ټول سنجش به وکړي چې دومره پیسې ته لرې که ته زنانه یې که نارینه یې پر تا باندې حج فرض دی. دغه مسلمانان باید حج ترسره کړي. د حج د فرضیت سره سره رسول الله عز وجل مونږ او تاسو ته د حج ډېر فضائل هم بیان کړي. د فضائلو نه مخکې دا هم باید ووایم چې حج په 9 کال د هجرت باندې فرض شوی. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته هجرت وکړ 8 کاله هلته تېر کړل، په 9 کال د هجرت باندې حج فرض شوی دی. نو د هماغه وخت نه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې حج کړی، صحابه کرامو حج کړی، تابعینو کړی او موږ او تاسو ته هم دغه رکن پاتې دی تر قیامته پورې، دا باید ادا شي. د حج د فضیلت په اړه باندې ابو هریره رضی الله عنه روایت کوي چې دا حدیث په صحیح بخاری او صحیح مسلم دواړو کې دی. وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وشوه چې یا رسول الله ای الاعمال افضل، تر ټولو بهترین او ستر عمل کوم یو دی؟ یعنی هغه کوم عمل دی چې ډیر زیات فضیلت او ثواب لري؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ایمان بالله ورسوله، په الله او په رسول باندې ایمان درلودل. کله چې انسان په الله ایمان ولري، پر رسول صلی الله علیه وسلم ایمان ولري، دغه نور ټول ایمانیات په دې کې شامل دي. ځکه په الله ایمان درلودل تا نه تقاضا کوي چې ټولو پیغمبرانو باندې ایمان ولري، په آخرت باندې ایمان ولري، په ملایکو ایمان ولري، په کتابونو ایمان ولري، په ټولو غیبي امور باندې چې الله او رسول بیان کړي ایمان ولري، هغه څه چې په قیامت کې کېږي په دې ایمان ولرو، د قبر په عذاب ایمان لرو. دا ټول ایمانیات په الله ایمان باندې درلودلو سره شامل دي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وشوه یا رسول الله ثم ماذا، پر الله او رسول د ایمان درلودلو څخه وروسته بیا کوم عمل ډیر اجر او فضیلت لري؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل حج مبرور. حج مبرور، حج مبرور څه ته وایي؟ هغه حج چې د هغې ارکان، شرایط او مناسک په ښه شان سره ترسره شوی وي او د الله تعالی د قبول وړ ګرځېدلی وي. قبولي خو الله سره ده، د هغې دا چې الله ته قبول شوی که نه ده قبول شوی علم الله سره دی، مګر نښې موږ ته ښودل شوي چې د انسان نیت پاک وي، خالص د الله د رضا دپاره وي، په ښه شان سره مناسک ترسره کړي، هغه ټول شرایط او آداب او ارکان ترسره کړي، دغه حج مبرور دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه مبارک حدیث کې تر ټولو اعمالو ستر عمل حج مبرور یادوي، هغه انسان چې حج ترسره کوي. همدارنګه عایشه رضی الله عنها روایت کوي وایي ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې یا رسول الله مونږ ګورو چې جهاد د الله په لاره کې ډېر ګټ فضیلت او اجر لري، افلا نجاهد یا رسول الله مونږ نور جهاد ونه کړو، دا ټول عمل به پرېږدو جهاد به کوو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل لکن افضل الجهاد حج مبرور، د دې نه هم ستر جهاد بل شته، د الله په لاره کې جهاد سر ورکول د دې نه بل ستر اجر هم شته. د هغې نه ستر اجر څه شی دی؟ حج مبرور، هغه انسان چې دغه 5 رکن د اسلام ترسره کړي په ښه شان سره، د دې اجر د جهاد نه هم ډېر دی. حال دا چې جهاد د الله په لاره کې ډېر زیات اجر لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه شپې، هغه سترګې چې د الله په لاره کې یوه شپه پیره کړې وي، او هغه ګرد چې د الله په لاره کې د انسان په بدن پرېوځي، یا هغه زخم چې د الله په لاره کې د انسان بدن ته رارسېږي، د دوزخ اور په دغه بدن حرام دی، په دغه سترګې حرام دی، په دغه پوستکي حرام دی. مګر د دغه ټول اجر نه بیا ستر اجر په حج کې الله تعالی ښودلی دی. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم عایشه رضی الله عنها ته فرمایي لکن افضل من الجهاد حج مبرور، د جهاد څخه هم بهتر اجر په حج مبرور کې دی چې په ښه شکل سره ترسره شي. همدارنګه ابو هریره رضی الله عنه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل العمرة الى العمره کفاره لما بینها، یو عمره تر بلې عمرې پورې چې انسان کوي دا کفاره ده د ټولو ګناهونو چې دنه ترسره شوي، صغیره ګناهونه. رمضان کې د عمره وکړه چې بیا 10 کاله بعد، 15 کاله بعد، 6 کاله بعد بل عمره کوي، د دې ترمنځ څومره ګناهونه چې دی الله عز وجل دغه عمرې سره عفو کوي. بیا فرمایي والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه، اما مبرور حج، کامل حج، د هغې جزا الله سره د جنت نه سوا بل شی نشته. هغه حج چې په ښه شان سره ترسره شي د هغې جزا او نیکي الله سره فقط جنت دی، حاجت الله جنت ورکوي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مؤمنانو ته جدوي په ښه شان سره حج ترسره کوي، په حج کې ګناه نه کوي، بې ځایه خبرې نه کوي، جنګ او جدال نه کوي، رفث نه کوي، شهوتي کارونو نه ځان ساتي، بې ځایه شهوت.
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دوی ته زیری ورکوي چې دوی د ګناهونو څخه داسې پاکیږي لکه په هماغه ورځ چې د مور څخه زیږېدلی وي. یو ماشوم چې نوی د مور څخه زیږي پیدا کېږي، نه قرضدار دی، نه قاتل دی، نه مجرم دی، نه زناکار دی، نه شراب څکلی، نه بله ګناه کړې، نه بل ګناه کړې، پاک ستره دی. نو دغه انسان چې حج ترسره کوي دی هم داسې پاکیږي د ګناهونو څخه لکه همدا نن چې د مور څخه پیدا شوی وي. هیڅ مسؤلیت د الله په نزد نه لري غیر د هغه حقوقو نه چې د بندګانو حق ورباندې دی، هغه باید ادا کړي. هغه حقوق چې د ده او د الله ترمنځ د هغې کې توبه باید وباسي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من حج ولم يرفث، هغه چا چې حج وکړه او د رفث ونه کړ، د ګناهونو څخه ځان وساته، ولم يسخب، چا سره بد ونه ویلې، کنځلې چاته ونه کړه، چا سره جنګ و جدال ونه کړ، رجع کیوم ولدته امه، دی بیرته راګرځي د حج څخه په داسې حال کې چې د ګناهونو څخه داسې پاک شوی وي لکه مور چې همدا اوس زیږولی وي، داسې د ګناهونو څخه پاکیږي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم بل حدیث شریف کې مونږ او تاسو ته دا فرمایي چې حج کول فقیري د منځه وړي، تنګسیه د منځه وړي، دغه بې برکتي د منځه وړي. حج د برکت د رزق سبب دی، په کور کې د فراخۍ سبب دی، د برکت سبب دی د انسان په وجود کې، کورنۍ کې. دغه حج صاحبانو به تجربه کړې وي، هغه څوک چې حج ته لاړ شي د دې نه مخکې د ژوند سره کم و، حج نه چې بیرته راغی سره کم دی. یو انسان ته به کله هر قسم نارې کوي، هر قسم نوم به ورته واخلي، مګر کله چې حج وکړي راشي هېڅوک ورته د حاجي صاحب نه غیر بل لقب نه وایي. دا ټول هماغه احترام او معنویات دي چې الله تعالی د بندګانو په زړه کې اچوي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای تابعوا بین الحج والعمره، د حج او د عمرې پر منځ کې تاسو متابعت وکړئ. متابعت په دې معنی چې حج دې وکړه، نور توقف مه کوه چې والله ما خو حج وکړه خبره خلاصه شوه. فرصت کې وقتاً فوقتاً چې امکانات در سره وي عمرې ته لاړ شه، نفلي حج ته لاړ شه د امکاناتو په صورت کې. دا چې نن سبا موږ او تاسو په دې رسنیو کې ورو ستا حج نه کېږي ځکه افغانستان کې غریبان دي، ستا حج نه کېږي فلاني ځای کې پل نشته، ستا حج نه کېږي فلاني کار داسې ده داسې. دا هوایي خبرې د دې خبرو پسې نه ګرځو، دا فقط د دشمنانو خبرې دي چې غواړي مسلمانان د حج او د عمرې څخه منع کړي. البته موږ اولویات لرو، پریارټیز اولویات لرو. که یو انسان فرضي حج ترسره کړی او دوباره زړه حج ته کېږي، نو که چیرې د ده خواوشا کې فقیران او مسکینان وي، بیا دا ورته بهتره ده چې د فقیرانو حال په نظر کې ونیسي. مګر دغه موږ او تاسو شاهدان یو، داسې یو حاجي به موږ نه وي لیدلی چې حج ته نه وي تللی او د حج دا ټولې پیسې یو مسکین ته ورکړې وي، داسې به نه وي شوي. فقط دا خبرې د پیسې غریبانو ته ورکړه، حج ته مه ځه. زه داسې کسان پېژنم چې 30 15 40 هېوادونو ته چکر ته ځي، خو یو ورځ دته غریب او مسکین په یاد نه شو. مګر کله چې د حج خبره ورته کوي، والله افغانستان کې غریبان دي، ولې حج ته لاړ شم، والله زه دا پیسې که حج ته لاړ شم دا داعش سره کومک دی. خو دا 15 هېوادونو ته چې ته لاړې مسیحیانو یهودانو سره د کومک وکړه، هغه وخت تا ته غریب یاد نه و، هغه وخت تا ته داعش یاد نه و، هغه وخت تا ته دا نور چرچونه او مسایل درته یاد نه و. دا فقط هماغه خبرې دي چې مسلمانان د خپل ارکانو څخه د منځه وباسي. یو مسلمان یو مجلس کې موږ ناست وو چې دی خپله دعوه کوي چې زه 29 که 30 هېوادونو ته تللی یم. همدا د تایلند کسې کوي او د مالیزیا کسې کوي، د جاپان کسې کوي، د فرانسې کسې کوي، جرمني کسې کوي. خو یو چا ورته ویلې حج ته تللی، نه زه حج ته نه ځم، دا خپل افغانستان کې غریبان دي. اخر زما حوصله ورته خلاص شو، محترم د 29 هېوادونو ته چې تللی، خو خیر دا د یو هېواد پیسې به د غریبانو ته ورکړی وی، نو بیا ورسره جواب نه وي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تابعوا بین الحج والعمره، د حج او د عمرې ترمنځ تاسو متابعت وکړئ. کله کله بیا زیارت ته لاړ شئ، بیا عمره وکړئ، بیا حج وکړئ. اما د مسکینانو حق دپاره اساسي حق چې پر موږ فرض دی زکات دی، او الحمدلله مسلمانان خپل زکات ورکوي. که بیا داسې یو مسکین دی ولیده چې هغه د لوږې د حالت نه د اضطرار په حالت کې دی، دا خو بیا فرض دی په هر مسلمان چې دغه لاس ونیسي، که هغه حاجي دی که غیر حاجي دی. دا یوازې د حاجیانو په خو پورې تړلی نه دی چې حاجي باید غریب سره مرسته وکړي. دا په مام فرض دی، په تام فرض دی، په بلم فرض دی، په بلم فرض دی چې یو مسلمان د اضطرار په حالت کې وي. اول د دولت وظیفه ده، بیا د ټولو مسلمانانو وظیفه ده. نو دا یوازې حاجي پورې تړاو ورکول جواز نه لري. بیا خیالي افسانې خبرې په دې رسنیو کې اورو. یو حاجي حج ته روان او بیا د دوی په کلي کې یو پل ړنګ شوی او بیا چا ورته ویل چې حج ته مه ځه، دا پل جوړ کړه، بیا د پل جوړ کړه، بیا حاجیانو د کعبه کې لیدلی و. دا همداسې یو خبرې دي چې خلک د حج نه منع کوي. ځینې د الله دوستان به لیدل شوي وي، خو الله اعلم چې هغه به څه رقم لیدل شوي وي. خو دغه د فیسبوکي خبرو پسې، رسنۍ خبرو پسې مه ګرځئ. حج الله عز وجل فرض کړی، دا د اسلام 5م رکن دی. د انسان غاړه په دې نه خلاصېږي چې دغه خبرو سره ځان ته فریب ورکوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو د حج او د عمرې ترمنځ بیا حجونه وکړئ، بیا عمرې وکړئ نفلي. ولې؟ فإنهما ينفيان الفقر،
ځکه دغه حج کول او عمره کول ستاسو څخه فقیري د منځه وړي، تنګسیا د منځه وړي، دا د روزي د فراخي سبب ګرځي. والذنوب ستاسو ګناهونه د منځه وړي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مثال ورکوي لکه څرنګه چې دغه سوان چې موږ او تاسو د چاکانو زنګ پرې پاکو، څرنګه چې سوان د چاکو یا د چاړه او د سره زرو سپینو زرو د زنګ د منځه وړي، همدارنګه د حج مبرور ستاسو ګناهونه د منځه وړي. او د حج مبرور جزا بله نشته غیر د جنت څخه. دغه ټولې وعدې چې بیانېږي مسلمانانو، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې دي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله په حکم دا وینا موږ تاسو ته کوي، ځکه الله فرمایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هیڅ شی د ارشاد په قصد تاسو ته نه وایي مګر دا د الله وحی ده چې الله ورته وحی کړی. نو که چیرې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه قول عمل کوو، په حقیقت کې موږ د الله په قول باندې عمل کوو. دا مسلمانانو د حج یو برخه فضایلو چې بیان شو، دې نه هم نور فضایل زیات شته. حج څه حکم لري؟ حج فرض عین دی. فرض عین مونږ هغه فرض ته وایو چې هر انسان په هغې باندې مکلف دی او په نه کولو ګناهګار دی. یعنی هر فرد فردن شخصا مکلف دی. یو فرض کفایي دی لکه د جنازې لمونځ، که یو تعداد مسلمانان د جنازې لمونځ ادا کړي نور مسلمانان په نه کولو نه ګناهګاریږي. اعتکاف یو تعداد مسلمانان که ترسره کړي نور مسلمانان په نه کولو سره نه ګناهګاریږي. اما حج فرض عین دی چې هر انسان د هغې په ترسره کولو مکلف دی او دا د اسلام رکن دی. د انسان اسلام تر هغه پورې کامل نه دی چې په دغه رکن باندې عمل نه وي کړی. البته هغه څوک چې توانمندي لري، که څوک توانمندي نه لري هغه مستثنا دی. خو یو ځل په عمر کې فرض دی، فرض عین. یو ځل چې حج ادا شو دوباره د انسان څخه غوښتل شوی نه ده که حاجي دوباره حج کوي، دریم ځل کوي او الله تعالی ورته ورکړي، خپل مال دی، خپل اختیار لري، خپل عبادت کوي، څوک یې منع کولی نه شي. البته اولویت تقاضا هم دا ده که چیرې تا ته دا معلومات شته چې زما خواوشا کې مسکینان او فقیران داسې حالت کې دي که زه هغو پرېږدم او حج ته لاړ شم او دوی د لوږې او تندې څخه مشکلاتو کې دي، نو بیا بهتر دا ده چې هغو سره مرسته وشي. اما فرضي حج په دې نه ساقطېږي چې افغانستان کې فقیران او مسکینان دي. یو هغه فقیر او مسکین دی چې هغه د مرګ په حالت کې دی، خپل د خوراک یو لقمه نه لري، د هغه د نفس نجات ورکول فرض دی. په دغه صورت کې بیا حج پرېږده، د سره مرسته وکړه. اما یو عام فقیر دی چې نن سبا الحمدلله موږ تاسو ګورو د لوږې نه څوک شکایت دومره نه لري، هر انسان د یو لنډ مدت دپاره یا لږ اوږد مدت دپاره خوراک خپل لري. هغه فقیري چې موږ پخوا پېژندل هغسې فقیري اوس الحمدلله کمه ده، وی به چېرته شاذ و نادر، خو د خوراک مشکل څوک ډېر کم لري. نو په دغه اساس هغه د استراحت حالت هم نشته. نو دا یو ځل په عمر کې فرض دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر باندې تشریف درلوده، صحابه کرامو ته فرمایل ان الله افترض علیکم الحج فحجوا. ای مسلمانانو خبر اوسئ الله عز وجل پر تاسو حج فرض کړی دی، حج وکړئ. یو صحابي پاسېده ویل یا رسول الله اکل عام، آیا هر کال موږ حج وکړو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم چپ پاتې شو. بیا دغه صحابي پاسېده ویل یا رسول الله هر کال حج وکړو؟ بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چپ پاتې شو. بیا دا صحابي پاسېده ویل یا رسول الله هر کال حج وکړو؟ په دې دریم ځل باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم غوسه شو، قهر شو. صحابي فرمایي چې څېره مبارکه تکه سره شوه د غوسې نه. او بیا د صحابه ته فرمایل دعوني ما ترکتکم، هغه ځای کې چې زه تاسو ته خاموشي اختیاروم چپ پاتې کېږم، تاسو چپ پاتې شئ، ما نه پوښتنه مه کوئ. که چیرې زه ووایم چې هو هر کال حج وکړئ، پر تاسو باندې هر کال حج فرضېږي، بیا نه شئ کولی. چې ما درته ویل حج وکړئ، حج وکړئ، خلاص یو ځل دی وکړه، دوه ځل دی وکړه، درې ځل دی وکړه، اختیار تاسو ته دی. دا چې توس ما نه بار بار پوښتنه کوي هر کال، که زه وایم چې هو پر تاسو باندې هر کال فرضېږي، نو بیا یې وفرمیل دعوني ما ترکتکم فانما اهلک الذین من قبلهم کثرة مسائلهم واختلافهم علی انبیائهم. پخواني امتونو د هلاکت سبب دا چې دوی په خپل دین کې اختلاف کوو، هره مسله کې پوښتنه د یو مسلې نه به شل مسلې جوړې کړي. نو ځکه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم بل حدیث شریف کې فرمایي وایي هغه انسان ډېر زیات ګناهګار دی چې د ده د سوال په سبب پر مسلمانانو یو عمل فرض شي. یو عمل فرض نه دی، خو یو انسان پوښتنه کوي د ده د پوښتنې په سبب دغه عمل په مسلمانانو فرض شي، دی سخت ګناهګار انسان دی. ځکه دی ټول مسلمانان په حرج کې اچوي، د ده د پوښتنې په سبب به خلک باید هم دغه عمل وکړي. څوک به کولی شي، څوک به نه شي کولی. نو حج یو وار په عمر کې فرض دی، مګر کله کله مسلمانانو همدغه حج چې د اسلام رکن دی، همدغه حج چې فرض دی، کله کله حرام کېږي، کله کله همدغه فرض په حرامو باندې تبدیلیږي.
مګر څه وخت حرامېږي، هغه خپل حالات لري. ما دا خبره تاسو ته مخکې بار بار کړې، کله کله یو انسان یو نیک عمل کوي په ښه نیت سره، نیت د ده ښه وي خو عمل په دغه وخت کې مناسب نه دی. هر ځای کې ستا نیک نیت حتمي نه دی چې ته باید هماغه عمل ترسره کړې. کله کله حج حرام شي، هغه حرام څه وخت دی چې کله ستا مال حرام دی. په حرام مال باندې حج هیڅ فایده نه لري، فقط یو سیاحت د چکر د جاز کې کینه لاړ شي، هوټل کې شل شپې وکړه، حاجیان وګوره، طواف کوي، عمره کوي، سعی کوي، هیڅ اجر تا ته نشته، هیڅ فایده په دې کې نشته، ځان مو په عذابوه. که سیاحت ته ځې لاړ شه، حج دې نه کېږي. ځکه دا د علماو اتفاقي فیصله ده چې حرام مال باندې حج فرض نه دی، حج په حلال مال باندې فرض دی. حج ته چې څرنګه حلال مال فرض دی حتمي دی، په حلاله طریقه به هم ځې. که د حج د کار لپاره ته رشوت ورکوې، دا حج دې نه کېږي. افغانستان کې دا کار کېږي، حج پکیجونه خرڅېږي. یو انسان بیچاره به 4 کاله کېږي، ثبت نام به کړی وي، نوم به لس کې نه راوځي، بل به ځي $1000 رشوت به ورکوي، د ده نوم به اول وي په لس کې. دا کار ناروا ده، ستا حج هېڅ فایده نه لري، ځکه ته نامشروع نامقدسې لارې باندې لاړې. حج پر تا فرض دی چې ستا نوم په قرعه کې راونوته، ستا نه حج ساقط شو، بل کال ته بیا محاوله وکړه، بل کال ته بیا محاوله وکړه. دا چې ته د بل مسلمان چانس خرابوي، رشوت ورکوي او خپل نوم په لس کې اچوي، یا د قرابت په اساس، یا د رشوت په اساس، یا د معرفت په اساس، یا ځینې خلک خرڅوي دغه سهمونه، دغه ټول حرام کار ناروا دی، دواړه په ګناهګارۍ کې د دغه انسان حج نه کېږي. نو هغه انسان چې پوهېږي چې زما مال ټول حرام دی، یا د قمار نه مې لاسته راوړی، یا مې د سود نه لاسته راوړی دی، یا مې د یو بد ناروا لارې نه مې لاسته راوړی دی، د حج دپاره ځان نه په عذابوي، ځکه حج په حلال مال باندې کېږي. حج په هغه چا فرض دی چې مال حلال وي. کله کله حج مکروه کېږي. مکروه په دې معنی چې شریعت هغه ته ناپسند وایي، شریعت نه خوښوي، یعنی د کولو څخه نه کول بهتر دی. هغه کوم وخت دی؟ هغه وخت دی چې یو انسان حج ته ځي مګر د هغه چا د اجازې نه بغیر چې د هغه اجازه پر ده فرض ده. هغه څوک چې پر تا حق لري چې ته باید د هغه اجازه ولري او د هغه د اجازې نه غیر ته حج ته ځې، دغه وخت ستا حج مکروه دی. لکه مور او پلار درته اجازه نه درکوي، مور درته اجازه نه درکوي، مګر دلته یو شرط شته، په داسې حال کې مور او پلار ته اجازه نه درکوي چې هغو ستا خدمت ته اړتیا لري. اما دا که ستا پلار الحمدلله صحتمند دی، روغ دی، ستا خدمت ته اړتیا نه لري، ستا مور روغه ده، صحتمنده ده، ستا خدمت ته اړتیا نه لري، ستا د تګ نه وروسته دوی خپل مشکل حلولی شي، هېڅ نوع مشکل ورته نه پیدا کېږي. په دې صورت کې بیا اجازه که اجازه در نه کړي، جریان کې واچوه، پلاره زه حج ته ځم، که اجازه یې در نه کړه هم لاړ شه. اما که ستا مور او پلار د ضعیفۍ په حالت کې د ستا خدمت ته اړتیا لري او ستا په نشتوالي کې دغه 25 یو میاشت ورځې چې ته نه دوی مشکل سره مخ کېږي او ته حج ته ځې او هغه تا ته اجازه نه درکوي، په دې وخت کې ستا حج مکروه دی، نه کول بهتر دی د کولو څخه، د دوی اجازه باید واخلې. یا هغه انسان چې مثلا دی قرضدار دی، پر تا باندې د یو بل انسان قرض شته او هغه انسان چې تا ته قرض درکړی هغه خپلو پیسو ته اړتیا هم لري، ته د هغه قرض نه ورکوي او حج ته ځې، دغه صورت کې ستا حج مکروه دی، نه کول بهتر دی د کولو څخه. تا ته بهتر وه چې دا پیسې تا قرض کې ورکړی وی، دا قرض خلاص کول، ځکه هغه اړتیا لري. اما یو لاره شته که هغه نه اجازه واخلې چې محترم ستا په ما باندې مثلا $100,000 قرض و، زه دغه $100,000 درکوم، که ته ماته اجازه راکوې زه به دا ستا قرض لږ ځنډ کړم، زه به په دې باندې حج وکړم. که هغه درته وایي صحیح ده، مشکل نشته. که هغه درته وایي چې نه وروره زه ضرورت لرم، زما پیسې ماته راکړه، په دې صورت کې ته باید حج ته لاړ نه شې، د قرضدار قرض ورکړه، هغې نه وروسته بیا حج ته لاړ شه. همدارنګه هغه زنانه چې دوی د حج شوق او علاقه لري او حج پر دوی باندې فرض دی، دوی باید د یو محرم بندوبست ځان سره وکړي. که خاوند ورته اجازه نه ورکوي، د خاوند اجازه په فرضي حج کې مهمه نه ده، چې هغه زنانه باندې حج فرض شوی وي په شرایطو سره، د خاوند اجازه پکې شرط نه ده، اما محرم موجودیت پکې شرط دی. پلار، ورور، کاکا، ماما، داسې یو کس چې ستا نکاح ورسره حرام ده، ستا محرم وي، دی باید تا سره موجود وي. البته نننی وخت کې علماو دا جواز ورکړی چې دغه سختي په هغه وخت کې وه چې زنانو به یوازې سفرونه کول په اوښ باندې او په نورو حیواناتو باندې، پیاده لارې وي، ځنګلونو کې شپې وي، په دشتو کې شپې وي، صحراګانې وي، د غلو مشکلاتو، نور امنیتي مشکلاتو. اما اوس خو دوی تیاره کې کینی، د زنانو په یو ګروپ کې دی، منظم ځي منظم راځي، هېڅ نوع مشکل ورته نشته. نو اوس بیا علما اجازه ورکوي هغه زنانه که حج پرې باندې فرض وي او دا په د زنانو په یو ګروپ کې لاړه شي او د دې زنانه عمر هم پیغله نه وي، داسې مرحلې ته رسېدلی چې د نکاح شوق ورسره نه کېږي، نو دا د زنانو په ګروپ کې که لاړه شي، په دې مطمئنه ده چې ماته څه مشکل نشته، خلوت نارینهو سره نه کېږي، هوټل کې نارینهو سره شپې نه کوي، زنانو سره شپې کوي، په لاره کې زنانو سره دي، بس کې زنانو سره دي، تیاره کې زنانو سره دي، نو دغه زنانو ته اجازه شته چې دوی لاړې شي.
اما غیر د داسې حالاتونه محرم شرط دی، باید محرم ځان ته ولټوي، غیر د هغې نه بیا حج مکروه دی. همدارنګه مسلمانانو یو مهمه پوښتنه دا هم ده چې په هغه انسان حج فرض شو، ابتدا کې ما وویل چې مسجد خالی و، یعنی انسان دومره پیسې ولري چې دی په د حج ویزا اخیستلی شي، پاسپورټ جوړولی شي، د طیارې ټکټ پرې کولی شي، د هوټل پیسې ورکولی شي، د خوراک بندوبست پرې کولی شي، او د کورنۍ او د ماشومانو مصرف تر بیرته راتګ پورې ولري، په دغه انسان حج فرض دی. آیا دی باید فورا حج وکړي که نه دی کولی شي 10 کاله بعد او 20 کاله بعد حج وکړي؟ د مالکی مذهب، حنفي مذهب، حنبلي مذهب، دغه درې مذاهب په دې باندې اتفاق لري چې حج باید فورا ترسره شي، مګر په هغه صورت کې چې امکان وي، کوم مانع نشته، مریض نه اجازه اخیستلی شي، دولت درته ممانعت نشي کولی، کوم شرعي عذر نه لري، مریضتیا نشته، نو دغه انسان باید دا تاخیر نه کړي. ولې تاخیر نه کړي؟ ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تعجلوا الى الحج فان احدکم لا یدری ما یعرض له، او کما قال علیه السلام. تاسو باندې چې حج فرض شو د حج په ادا کولو کې عجله وکړئ، ځکه انسان په دې باندې نه پوهیږي چې ما ته سبا څه پیښیږي. نن په تا باندې حج فرض دی، امکان د حج ته تللو شته، او ته تصمیم نیسې چې زه 15 کاله بعد به بیا ماما مې چې د جرمني نه راغی هغه سره به یو ځای لاړ شم، یا زه اوس انتظار کوم بیا به فلاني سره یو وخت کې لاړ شم، یا زه 15 کاله بعد به چې نورې پیسې جمع کړم بیا به دا کار وکړم، اوس مې کور نه دی اخیستلی، اول به کور واخلم، واده مې نه دی کړی اول به واده وکړم. ځکه دغه پوښتنې موږ نه کېږي، په ما باندې حج فرض دی که زوی ته مې واده نه دی کړی، په ما باندې حج فرض دی که تر اوسه مې کور نه دی اخیستلی. دغه عذرونه په حج باندې کوم تاثیر نه لري. پر تا باندې چې حج فرض شو که کور لري که نه لري، که واده دې کړی که نه دی کړی، که اقارب دې راغلي خارج نه که نه دي راغلي، په تا باندې حج فرض دی، دا باید ترسره شي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله پر تاسو حج فرض شو تاسو فورا حج ادا کړئ، ځکه انسان په دې نه پوهیږي چې سبا ورته څه پیښیږي. د مرګ نیټه موږ ته معلومه ده، دا موږ او تاسو کوم یو پس دا تضمین کولی شي چې کور ته روغ رسېږو؟ الله ته معلوم دی، څوک به سالم کور ته لاړ شي. دا چې د مرګ نیټه موږ ته معلومه نه ده، نو انسان باید دې نه مخکې چې مرګ ورته راورسېږي خپل حج دغه رکن ترسره کړي، ځکه دا د اسلام یو رکن دی، او د انسان ایمان تر څو پوره نه دی چې دغه رکن باندې عمل نه وي کړی، چا باندې چې حج فرض شوی وي. همدارنګه دغه آیت چې الله عز وجل ذکر کوي ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، هر هغه چا چې حج ته کعبې شریفې ته لاره پیدا کړه، یعنی توانمندي پیدا کړه، قوت او مال پیدا کړه د رسېدلو، په ده باندې حج فرض شو، فورا فرض شو. نو ځکه ملا نه وایي چې دی 10 کاله بعد او 20 کاله بعد حج باید وکړي، نو دی باید کوشش وکړي چې فورا حج وکړي. اما که چیرې یو شرعي مانع وجود لري، انسان په زندان کې دی یا دولت اجازه نه ورکوي، لکه د چین مسلمانان دي دوی ته د حج کولو اجازه نشته، نو تر څو چې هغو ته یو لاره پیدا نه شي په هغو باندې حج فرض نه دی، یا انسان مریض دی، یا داسې یو بل مشقت او حرج ورته شته، یا زنانه د محرم نه لري، دا انتظار کولی شي، غیر د هغې نه باید انسان کوشش وکړي چې خپل حج ترسره کړي. عمر رضی الله عنه روایت کوي، بلکې حدیث شریف کې دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه انسان لره مریضي یا مشقت یا یو بل ظاهري مشکل د حج څخه منع نه کړي او دی وفات شي، بیا دغه انسان اختیار لري چې د یهودي مړ کېږي که مسیحي مړ کېږي. په تا چې حج فرض دی او ته قصدن حج نه کوې، کوم شرعي عذر هم نه لري، ستا اختیار دی چې ته د وفات په وخت کې د یهودیت دین اختیاروې که مسیحیت دین اختیاروې، د اسلام څخه وتلی، ځکه قصدن ته د اسلام دغه رکن پرېږدې. اوس وخت کې مسلمانانو موږ ډېر مسلمانان لرو، حجونه پرې باندې فرض دي، چورتې خراب نه دی. زه به یو څو کال وروسته بیا په دې یو فکر وکړم، که ته مسلمان د اسلام دعوه کوي، موږ او تاسو ته الله فرمایي ادخلوا فی السلم کافه، اسلام کې مکمل داخل شئ مسلمانانو. مکمل اسلام هم دا دی چې حد اقل په ابتدا کې خو دغه ارکان ترسره کړه، د ارکانو نه وروسته د نورو مسایلو کې بیا ګنجایش د تاخیر وغیره شته، اما که چیرې انسان عذر لري بیا تاخیرولی شي. عمر رضی الله عنه، د عمر رضی الله عنه قول دی د خلافت په وخت کې، فرمایي چې لقد هممت ان ابعث رجالا الى هذه الامصار فينظر كل من كان في جدة يعني ساعة من المال ولم يحج ليضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين. قول عمر رضي الله عنه. عمر رضی الله عنه فرمای وای زه اراده لرم چې یو تعداد خلک د کلی او ښارونو ته ولېږم او دوی پوښتنې وکړي چې چا حج نه ده کړی، او دوی د وګوري که چیرې داسې یو انسان پیدا کړي چې حج ور باندې فرض وي او دی قصدن حج نه کوي، په ده باندې د جزیه مقرره کړي. جزیه هغه مال دی چې غیر مسلمانانو به اسلامي دولت ته ورکوه د دوی د حفاظت په مقابل کې، مسلمانانو به دغو حفاظت، دغو د ځان، دغو د ناموس، دغو مکمل خدمات به ورته ورکول، دغو مقابل کې به دوی دولت سره څه کومک کوه.
عمر رضی الله عنه فرمایي زه غواړم چې دغه مسلمانانو باندې چې حج فرض دی او دوی قصدن حج نه کوي پر دوی باندې جزیه مقرره کړم. ما هم بمسلمین ما هم بمسلمین، دوی مسلمانان نه دي، دوی مسلمانان نه دي، ځکه حج پر فرض دی او دوی قصدن حج نه کوي، شرعي عذر هم نه لري. مګر که چیرې یو انسان عذر لري، مشکل لري، مرستیا لري، یا زنانه محرم نه لري، یا یو بل قانوني مانع وجود لري، بیا کده تاخیر کې حج اراده بلري چې زه حج کوم، خو هر کله چې زما دغه مشکل رفع شي، اوس زه پاسپورت نه لرم، پاسپورت نشم جوړولی، اوس ماته ویزه نه راکوي، یا اوس زه محرم نه لرم، یا اوس زه مرستیا لرم، یا دغه مشکل، بیا په دغه اساس چې دی اراده لري تاخیرولی شي. اما که څوک مشکل نه لري دی باید حج وکړي. بله نقطه مسلمانانو مهمه ده که څوک د حج څخه انکار کوي دی کافر کیږي. که څوک وایي چې حج اصلا فرض نه دی، دا څه معنا لري، حج څه معنا لري، دی کافر کیږي، ځکه دا د صریح آیات نه منکر دی، دی د صریح د اسلام د رکن څخه منکر دی، د الله د قول څخه منکر دی. اما که په یو چا فرض وي، لکه اوس چې ډېر تعداد مسلمانان ګورو او تهاونا د سستۍ او تنبلۍ د وجې نه دی حج نه کوي، بیا دی کبیره ګناه کې مبتلا دی، خو کافر ورته نه ویل کیږي. حج په چا باندې فرض دی؟ حج په هغه چا باندې فرض دی چې دی مسلمان وي، دی بالغ وي، دی د عقل خاوند وي، دی آزاد وي یعنې غلام نه وي، او دی قدرت لري هلته رسېدلی شي، بیرته راتګ کولی شي، د کورنۍ نفقه لري، خپله نفقه لري، او توانمندي او سالمیت هم لري. زنانو دپاره دوه نور شرطونه هم دي، یو د محرم موجودیت دی او بل دا دی چې د عدت په جریان کې نه وي، یعنې هغه زنانه چې خاوند یې وفات شوي او دا 4 میاشتې 10 ورځې عدت تېروي، په دې عدت کې نه وي، یا هغه زنانه چې طلاقه شوې ده او د طلاق په عدت کې د 3 میاشتې عدت تېروي، په دغه عدت کې نه وي، ځکه دې ته تاخیر دا یو عذر دی شرعي، کولی شي چې د عدت څخه وروسته حج وکړي بل کال دپاره، نو دوی دپاره بیا دغه شرطونه دي. یو نقطه اخري بیانوم، هغه حج بدل دی. حج بدل دی ته وایي چې یو انسان باندې حج فرض دی، مګر دی د یو مرستیا په اړه باندې یا د یو عذر په اساس باندې دی حج ته نشي تللی، دغه انسان کولی شي چې په خپل عوض بل انسان ولیږي، د ده په بدل یا د ده په عوض کې ورته حج وکړي، خو دی په نیت کې هم دا وایي چې یا الله زه د حج اراده لرم د فلاني د خوا څخه، ته دغه حج د هغه څخه قبول کړې او اسانه وګرځوي. تلبیه کې به هم دا وایي ورسره، په هر عمل کې به یو ځل دغه شخص نوم یادوي، نو دغه حج بدل هم جواز لري. مګر حج بدل دپاره یو شرط دا دی چې څوک حج بدل کوي خپله باید حج کړی وي، خپله باید خپل فرض ادا کړی وي تر څو ستا دپاره حج وکولی شي، ځکه که ده خپله حج نه وي کړی او دی ته حج ته لېږي خپل عوض نه، نو دی چې هلته ورسېد په ده باندې حج فرض شو، دا چې په ده باندې حج فرض شو دی باید خپل حج ادا کړي، اول خپل ځان دی بیا بل دی، نو په دغه اساس داسې یو کس باید حج ته لاړ شي چې هغه خپله حج کړی وي، بیا د بل چا دپاره حج وکړي. مسلمانانو هغه مسلمانانو باندې چې حجونه فرض دي، هر سړی په خپل حال باندې په خپله پوهېږي، همدا د حج د ثبت نام او د داخلې دپاره وخت دی. زموږ الحمدلله اوس افغانانو کې هم دوستان شته، حاجي صاحب شاه ولي پوخا او حاجي عبدالجبار د اوس پوخا، ځینې نور مسلمانانو هم دغه شرکتونه جوړ کړي، دا د حج لاره اوس ډېره اسانه شوې ده. پخوا به خلکو فکر کوي چې یو کس سره 40 نفره دی او دې نه مزید ګنجایش نشته، اوس دغه خبره خلاصه شوې، اوس که 1000 نفره هم وغواړي چې حج ته لاړ شي د 1000 نفر ګنجایش ته، دومره شرکتونه جوړ شوي دي. هغه څوک چې پوهېږي چې حج ور باندې فرض دی، نو دې نه مخکې چې اجل ورته راشي او دی وفات شي او الله سره په داسې حال کې مخ شي چې الله ورته وایي چې ته یهودي یا مسیحي یا د اسلام څخه وتلی، نو همدا اوس نه خپل تصمیمونه ونیسو، خپل داخلي وکړئ، او الله تعالی دې موږ تاسو ته توفیق نصیب کړي. وصلی الله